السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. یو بل نوي ولاګ ته ښه راغلاست په دې هیله چې د دنیا په هر ځای کې یاست روغ جوړ او صحتمند به یاست او روژه به مو په خیر. 28 د روژې دی نو مازدیګر ټیم دی د روژه مات ته تقریبا نیم ساعت یا 3 پاو وخت پاته دی. نو کندهار ښار کې په عینو مینې ښارګوټي ته راوتلي نو دلته روژه مات برابروو، یو لنډ روژه مات برابروو. نو غوښتل مو چې دا د روژې روژه مات هم در باندې ووینو او کندهار عینو مینې هغه ښارګوټی هم در باندې ووینو. نو راځئ روژه مات شروع کوو. اول د روژه مات هغه پخلی کوو. نو کړایي پخوو نن، شینوارې کړایي چې ډېره مشهوره ده په پښتونخوا په علاقه کې او په افغانستان کې په جلال آباد او عموما پښتونخوا کې. نو نن زویا هم را سره ده. زویا سلام وکړه. سلام وکړه. څنګه یې؟ روژه دې ډکه نه ده؟ پښې وشانه مه ښوروه. ته څنګه یې؟ چیش کوو اوس؟ چیش پخوو؟ کړایي پخوو. نو اوس له خیره سره کړایي آماده ده. غوړي ور اچوو. غوړي ما ته لږ څه کم معلومېږي، بس یې چپانه کم یا صحیح بویزوم. دا هغه د کړایي د ضرورت وړ مواد دي. چرګ غوښه ده، رومیان دي، کشمیز دي، مرچک دي، ادرک د وږه ده او وطنۍ الوچه ده. الوچه به ور اچوو نن د خیره سره. الوچه ډېر ښه خوند کوي په کتر. نو اول غوښه ور اچوو. تقریبا 2 کیلو غوښه ده. نو دلته باد ډېر زیات دی، ګیس راسه وهي. ما دغسې راته کښېنه لږ بس. دغه که صابان ډېر شي غوا مردارېږي. دا ستا د کابل هګۍ نه دي، دا بیا زما دی. نو ځکه کړایي سم کش نه نیسي، دا غوړي سم نه دغ کېږي، سم نه سره کېږي. کونج کې کښېږده. چوکۍ هم راوړه. دلته هم دغه کیسه ده. اوس لږ هوا بنده شوه. نو دغه ځای راغلو، هلته باد ډېر زیات و. نو وخت یې نیوی. دلته روژه ماته وخت هم کم پاته دی. نو دلته بیا پر کښېږدو. غوښه اماده شوله چې رومیانو شیانو ور واچوم. مالګه ده، دا د زویا مالګه راوړه. بل نور دې څه شي راوړل. اوس له خیره سره ور اچوو رومیان. دې ته نو شینوالی کړایي وایي. دغونه بس دي. دا بس دي. دا بیا بس دي زوم. ډېر نیسي، ډېرېږي بیا. هغه وروسته ور اچوم. الوچه ور اچوم. د کندهار ښایسته الوچه ده. دا نو بیا ډېر ښه داسې تریو خوند یې راغلی. هلته یې کښېږده. هو بیا زه په جیب کې خو راسه دا کړایي را سره پخه که ته اوس چیش که کومک را سره وکړه.
ادرک به ورخطا کړم. صحیح ده. دې ته نو په پښتو کې لوند شونډ وایي، یعنې د ادرک. او په نورو ژبو کې فکر کوم چې ادرک ورته وایي، په پښتو کې دې ته وایي لوند شونډ. څنګه ناوخته شو، ښه څه به لاس سره پر وښورو، ځکه بیخي لږ وخت پاتې شو روژه ماته. شیان به یو څه ور غټ غټ کړو. شان مان مې سره ور واچولس، به یو څه مالګه ماور سره هم باید ور اچولی وای، خو دا د تلوارې کار بیا داسې وي چې هر څه دې هېر شي. اوس به نو سر ور باندې کښېږدو یو ګړی چې غوښه خو که څه هم سره ده خو پخه ده، خو اوس یو ګړی به لږ یو مرچک به لا ور واچوو، ته راوړه ګوره څنګه لوکس خوند یې کښلی دی، رنګ یې کښلی دی وبخښه. نو داسې اوس دا سوکه سوکه د رومیانو دا شیان خورینېږي. دې ته نو وایي دا اصلا که څه هم اوس په دنیا کې مشهوره ده دا کړایي، خو دا اصلا د افغانانو د پښتنو خوراک دی، پښتونخوا کې ډېر خوړل کېږي. نو ډېر پخوانی خوراک دی، خو بیا اوس یې څه مکسچر کې راغلی دی، خلکو ځینې شیان کې ګډ کړي دي. نو کنې دا اصلا د افغانانو خوراک دی، دا شینوارې کړایي چې ورته وایي. نو نور نو دا ساحه ده، لمر لویږي. دا د عینو مینې د دغه ساحه ده، د خیمې چې ورته وایي. راسه ژوی راسه دلته راسه، ما او زویا به یو ساتکۍ دلته بازۍ وکړو. زویا راکه لاس راکه، چش دې خورې، چش خورې، راکه زه یې وخورم. ما روژه ده ژوی، چې اوس اذان وکړي بالا به یې وخورم. نو ډېر ښایسته هوا ده، یو څه باد زیات دی، نور هوا ډېره لوکسه ده. نو آباد که څه هم دغه یې ښه خوند کوي، خو یو څه دلته په اشپزي و په دا دیګ کې یو څه مشکل پېښوي. نور نو اکثرت خلک راغلي دي شاوخوا دغه کوي، روژه مات ته راغلي دي. نو دغه یو نوی مسجد اوس جوړ شوی دی، تقریبا نور لږ کار یې پاته دی. نو ډېر د غټو مسجدانو د غټې جامع څه دی. نو خدای دې وکړي چې هر څونه ژر جوړ شي، چې د جمعې و داسې د اختر و د دې شیانو لمنځونه پکښې کوو. دلته میلوان ډېر راځي، نو بیا فکر کومه ډېر خلک راځي دې مسجد ته. نور نو دې خوا ته غټه دروازه ده، د عینو مینې عمومي دروازه چې ده، دا هغه دروازه ده. خوږ نه سې ژوی، خوږ نه سې، دې خوا ته راسه. نو نن د جمعې شپه ده، اکثریت خلک څوک له کوره پاخه دیګونه راوړي، څوک دلته دیګ کوي. نو موږ هم کړایي پرېښې ده چې تر څو رومیانو شیان پکښې خوړینېږي، اماده کېږي. نو دا شاوخوا به داسې دغه وکړو، د دې هوا څه به خوند واخلو. د مازدیګر ټایم دی، نو نور سړي انرژي هم خلاصېږي. لمر هم ورته وګورئ تقریبا په لوېدو دی، هغه دی لویږي. نو که ډېر وخت پاتې نو به یو 10 یا 15 منټه پاتې. د فیلکو غر دی دې ته، د ارغنداو غر چې دی د فیلکو دی هغه وایي. نور نو د زویا خو نو دغه ده، زویا خپله روژه نه ده. چش خورې زویا؟ ویې خوره، نو ستا اوس هوا نه ورته کېږي، ویې خوره، الوچه خورې. زویا روژه نه ده، الوچه سمه وخوره، سمه. تر واده بس وخت راسته راشي وخت. دې خو روژه نه ده، بس کار یې برابر دی. نو ته راځئ چې ورسو د کړایو خوا ته، چې پر کړایي څه حال دی. ماما نو دغه وضعیت دی پر کړایي. نو اوس یې ګورو له خیره سره چې رومیان او رومیان داسې کش نیولی دی، داسې خوړین سوي دی. غوړي ډېر دي،
نو دلته توره شپه هم ده او لمر هم ولوېدی، تقریبا لږ وخت پاته دی روژه مات ته. لږ غوړي ور واچوم، ډېر مې ځینې کم کړه. اوس به نو رومیان پکښې وو چې دغه وکړي، لیاب وکړي. غوښه هېڅ خبره په غوښه کې نه ده، خولې نه ده بیخي، هېڅ خبره یې نشته. یو مخ چې خولې نه شي بیخي، یو مخ سینې لړلی شي. ویې کړه ځانونه، ډېر توره شپه شوه، تقریبا اذان هم وشو. اوس یې اوبه پیدا کړې نه دی. دا روژه به ماته کړو، اذان وشو له خیره سره. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله، خدای پاک شکر دی. نو روژه مو ماته کړه له خیره سره. کړایي م اماده کېږي، اوس ونه غورځېږي. کړایي نور اماده ده، خالي چې ده اوبه لږ وچکي او دا رومیان پکښې ولاړ شي. تا وچښل نو شربت شي واخله وچ دغه ایسته که بالا، دا ایسته که که څوم د زویا روژه نه وه، خو بس ځان یې را سره شریک کړی دا د روژه مات په وخت کې وچښه. الحمدلله، بس روژه ماته سوه، ښه خوند یې وکړئ. دغه به زه هم ډېر خورې نه کړي. راوړه راځه، خپلې خواته یې راوړه. دغه ګیلاس دغه دوري که یا ستا په دغه باندې نو دا د روژه مات برابر شو. د شاوخوا خلک نور هم ډېری راغلي دي، روژه ماتونه کوي. دا ټوله داسې میلیان معلومېږي، وینې راغلي دي روژه مات کوي. نو دا کړایي سوه، دا کړایي مو پخه کړه. نو چې څنګه به وي، خوندوره به وي که یا؟ راسه دې خواته راسه زویه، دلته کښېنه راسه. نو موږ به روژه مات وکړو. تاسو چې هر ځای یاست نو ښه وخت ولرئ، ښه روژه ولرئ، ورې به خوند وګورو چې څنګه دی. او پخه خو هم داسې پخه ده، ښه ګرمه ده ډېر. بسم الله الرحمن الرحیم. د روژه مات اوله ګوله ډېره خوندوره وه، سره ده یو څه. نو تر راتلونکي ولاګه پورې ما ته راکړئ اجازه، هر چیرې چې یاست ښه وخت ولرئ. د الله په